بسم الله الرحمن الرحیم. د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو درنو محصلینو او ګرانو مینوالو، د پښتو ګرامر اړوند دریم درس ته مو هرکلی کوم. زموږ نننی درس د تیر درس دوام ده چې د روستاړو او منځتاړو برخه جوړوي. زموږ د ننني درس موخې یا اهداف دي: محصلین به وکولی شي چې صرفي روستاړي تعریف او د هغو دندې تشریح کړي، د فعلي او مفعولي روستاړو ترمنځ توپیر وپېژني او بیلګې وړاندې کړي، د تیر او اوس مهال په جملو کې د روستاړو سمه کارونه زده کړي، اشتقاقي یعنی کلمه جوړونکي روستاړي وپېژني او د هغو ډولونه بیان کړي، د نسبت، تصغیر، مکان او فعلي روستاړو عملي بیلګې جوړې کړي او دغه راز منځتاړي وپېژني او په کلمو کې به یې تشخیص کړای شي. دا د موږ د ننني درس موخې دي. روستاړي په پښتو ژبه کې روستاړي په دوه برخو ویشل کېږي، چې یوې صرفي روستاړي دي او بلې هم کلمه جوړونکي یا اشتقاقي روستاړي دي چې مختاړي موږ په تیر درس کې ویلي وو او روستاړي زموږ د ننني درس موخه یا هدف دی. لومړی صرفي روستاړي. صرفي روستاړي هغه دي چې د فعل له ریښې سره نښلي او د فعل ته ګردان ورکوي یا یې بېلابېلو زمانو ته وړي. دا روستاړي د شخص، جنس او شمېر له مخې بدلیږي یا اوښتون مومي. په پښتو ژبه کې فاعلي روستاړي یعنې د اوس مهال لپاره د بېلابېلو اشخاصو له مخې ګردان کوي. دغه روستاړي ورپورې نښلي. د اوس مهال د فعل له ریښې سره دغه لاندې روستاړي راځي، لکه میم د متکلم لپاره، واو د جمع متکلم لپاره، ی د مفرد مخاطب لپاره او ای د جمع مخاطب لپاره، ی هم د مفرد او جمع غایب لپاره کارول کېږي یا د فعلونو په پای کې راځي. دا روستاړي د شخص او شمېر له مخې توپیر کوي. که وګړی مفرد وي یا یو ګړی وي یو ډول راځي، او که چېرته له یو نه ډېر وي بیا په بل ډول راځي چې وروسته به په بیلګو کې څرګند سي. فاعلي روستاړي د تیر مهال لازمي فعل لپاره، د لومړي او دوم شخص لپاره هماغه د تیر په شان د میم، واو، ی او ای روستاړي راځي، خو د دریم شخص لپاره بیا بدلون مومي. د مفرد مذکر یا د مفرد یو ګړي نارینه لپاره کوم بدلون په فعل کې نه راځي. د مفرد مؤنث لپاره بیا د ا یا لا روستاړی راځي او د جمع لپاره بیا د لام یا ال روستاړی راځي او د جمع مؤنث لپاره بیا د ل روستاړی راځي. فاعلي روستاړي د متعدي فعل اوس مهال لپاره په متعدي فعل کې هم همدغه روستاړي راځي، کوم چې د اوس مهال فعل د ریښې سره کارول کېدل، لکه ما، و، ی، ای، ی. مفعولي روستاړي تیر مهال متعدي فعل سره، متعدي فعل په تیر مهال کې له مفعول سره مطابقت ښیي او د دریم وګړي لپاره د عدد له مخې توپیر کوي چې روستاړي په دې لاندې ډول دي: د مفرد مذکر لپاره زورکی لکه ولیکه، د مفرد مؤنث لپاره دی لا لکه ولیکله، د جمع مذکر لپاره یوازې د لام غږ راځي لکه ولیکل، د جمع مؤنث لپاره بیا لکه ولیکلې. د مفعولي روستاړو بیلګو ته وګورئ: احمد زه ووهلم، احمد موږ ووهلو، احمد ته ووهلې، احمد تاسې ووهلی، احمد دی وواهه، احمد دا ووهله، احمد دوی ووهل، احمد دوی ووهلې. نو وګورئ چې پورته موږ کومه خبره د روستاړو په برخه کې د لازمي او متعدي فعل لپاره وکړه، په دغو مثالونو کې هماغه بیلګې یا هماغه روستاړي راغلي دي. د روستاړو دوام ډول اشتقاقي یا کلمه جوړونکي روستاړي دي. اشتقاقي روستاړي د کلمې معنا بدلوي، د نوو کلمو یعنی مشتقاتو په جوړولو کې کاریږي، لکه د نسبت روستاړي. دا روستاړي نومونه له ځای، قوم او نورو اړیکو سره تړي. بیلګو ته یې وګورئ: لکه پکتیاوال، خیل لکه سلیمان خیل، زی لکه محمد زی، نی لکه اوسنی، پرونی. او بل ډول یې تصغیري روستاړي د کوچنوالي او تصغیر معنا ورکوي، لکه بیلګو ته وګورئ: ګوټی کتاب ګوټی، ټای لکه کوچنوټی، کک لکه هلکک یا لکه هلکای یا لکه بچکای. بل هم د زمان او مکان روستاړي دي،
د ځای او وخت معنا څرګندوي. بیلګو ته یې وګورئ لکه ځای ښوونځی، پوهنځی، بل غالی لکه لوبغالی، پنډغالی او دغه ډول نور. تون لکه پوهنتون، وړکتون، زیږنتون. بل د صوت رستاړي دی. دا رستاړي د غږ او صوت اړوند معنا ورکوي. بیلګې دي لکه درزهار، ګړهار، شرهار او دغه ډول نور چې دغه رستاړي په اوازونو پورې یا په یو بل لفظ پورې نښلي او هغه اصلي یا موخن غږ موږ تاسو ته څرګندوي. بل هم فعلي رستاړي دي. د دې رستاړو په نښلولو سره فاعلي صفات جوړیږي لکه د ګر رستاړی له بزګر او زرګر سره، د کښ رستاړی له زیارکښ خواريکښ سره، دیونکي رستاړی له تلونکي، وهونکي، ښوونکي او نورو سره. دا و اشتقاقي رستاړي. بل ډول یا دریم ډول د رستاړو چې د هغه منځتاړي دي. منځتاړي په پښتو ژبه کې هغه تاړي دي چې د کلمو په منځ کې راځي، د کلمې معنا ته بدلون ورکوي یا له همغې کلمې نه یو نوې معنا رامنځته کوي. لکه د منځتاړو بیلګو ته وګورئ: بیلابیل، مخامخ، شور ماشور، زړه نازړه. او دغه ډول په پښتو ژبه کې د رستاړی الف توری راځي. په ننني درس سره زموږ د ناخپلواکو مورفیمونو درس پای ته رسیږي. که څه هم یوه یادونه باید وکړو چې قیدونه هم د نه ګردانېدونکو مورفیمونو له ډلې څخه دي، خو د ازادو مورفیمونو په برخه کې ځکه مطالعه کوو چې ځینې قیدونه د ګردان وړ دي چې په خپل ځای به بحث پرې وسي. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې. که کومه پوښتنه در سره وي له موږ سره په تبصرو کې شریکه کړئ. انشاءالله د پښتو ګرامر په بنسټ به تاسو ته کره جوابونه درکول کېږي. الله مو ښاد لره.